السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شهزاد یم، امید ساتم چې ټول ملګري بخی. ملګرو تاسو ته د یادي بیګا چې کوم ټورنمنټ وشلو د 3 ټیمونو ټورنمنټ د لیجنډ په نوم باندې یادېدلو، هغه ایشین لاین وګټلو چې د هغې کپتاني او مشري د شاهد خان افریدي کوله. هغه بیا یو کارنامه وکړله، بیا یې د خلکو زړونه وګټل. دا ویډیو را سره وګورئ، بیا د سره په یو څو خبرې کوم. ये ट्रॉफी खास तौर पर मैं असगर को दे रहा हूँ। असगर को देने का मतलब ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये ट्रॉफी मैं पाकिस्तान तरफन अफगानिस्तान लतूफा दे ملګرو تاسو به ویډیو کتلی. په دې ویډیو باندې مې د خبرو مقصد دا چې یو بل له مینه ورکوي، نفرتونه مه ورکوئ. ډېر خلک داسې شته دی چې په سوشل میډیا باندې د خپل ویوز د زیاتېدو دپاره په پاکستان باندې ډېر زیات تنقیدونه کوي او ډېر نفرت خوري. داسې پاکستان کې هم ډېر خلک شته دی چې هغوی نفرتونه خوري د خپلو ویوزو دپاره. داسې نه دي کول پکار، دغسې مینه کول پکار دی لکه څنګه چې شاهد خان افریدي ښکاره کړې ده. او د پاکستان د طرف نه داسې هم نه دی ویلي چې دا زما د طرف نه، د ټول پاکستان مینه چې کوم دی د افغانستان په لمنه کې واچولو، د هغوی سره هغه د مینې او د خوشحالۍ اظهار وکړلو. دغه باندې موږ فخر کوو، ټول پاکستان په دغه خبره باندې فخر کوي چې دا کومه کارنامه شاهد خان افریدي وکړله، نو په یقینا په دې باندې بار یو څوک خوشحاله یي. دا څه بد کار نه دی کړی، دا په دې باندې دا د خوشحالۍ خبره ده. زما تاسو ته دا درخواست دی، دا گزارش ته کوو چې نفرتونه مه خوروئ. موږ ټول مسلمانان یې، هغه پښتانه لر او بر به تیا خوا کړو، موږ یو مسلمانان یې، موږ به په یو پلیټ فارم باندې روان یو بل سره به دقسې مینه کوو، یو بل سره به دقسې شیزونه شریکوو. نو ټولو مسلمانانو ته مې دا درخواست دی، خاص کر د پاکستان او د افغانستان مسلمانانو ته، چې تاسو بالکل د دې نفرتونو نه راوځئ او یو ښایسته پیغام یو بل له ورکوئ. ډېره مننه. السلام علیکم.